الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. مشرکینو د مکې دوه نفره یهودو ته ولیږل چې تاسې د یوه نه پوښتنه وکړئ، داسې سخت سوالونه راوړئ چې موږ د نبي علیه السلام نه د هغو په باب کې پوښتنه وکړو. نو یهودیانو درې شیان ور وښوه چې یو څه ځوانان پخوا وخت کې ورک شوي دي، اوږده قصه یې ده، د هغو پوښتنه تر وکړئ. بل یو سړی مشرق و مغرب ټولو دنیا یې کتلې ده، د هغه د قصې پوښتنه تر وکړئ. دریم د روح په متعلق کې پوښتنه تر وکړئ. دی چې راغله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې دا پوښتنه وکړه، پیغمبر علیه السلام ورته وویلې سبا ته به زه جواب درکړم. انشاءالله یې نه ورسره وویلې. خدای متعال تنبیه ورکوله، 15 ورځې وحی منقطع شو او وحی نه راتله، جبرائیل علیه السلام نه راتله. مشرکینو ذاتې یو افتراوې شروع کړې، دغه د دروغ ثابت شو او نبي نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر غمجن او پریشان. پس د 15 ورځو نه جبرائیل علیه السلام راغی، دا آیت مبارکه یې راوړه چې خدای متعال وي تاسې چې یو کار ته اراده لرئ، داسې مه ویئ چې زه به سهار ته دا کار کم. مطلق مه ویئ، که ویئ نو انشاءالله ورسره ویئ. که د خدای پاک خوښه وه نو هغه کار بیا کړی شئ، که د الله تعالی خوښه نه یا کار نه شئ کړی. او که د الله ویر شو په هغه وخت کې، بیا د وروسته بیرته بیا الله په یاد شو نو الله یادویه. ولا تقولن لشیء، مه ویئ د سره یو شي ته انی فاعل ذلک غدا، چې بېشکه زه کوونکی یم دغه کار لره سبا ته. که یې ویئ نو بیا دا ورسره ویئ الا ان یشاء الله. دا الا ان یشاء الله دا معنا نه چې تاسې مه ویئ یو شي ته چې زه دا کار کوونکی یم، خو الا ان یشاء الله زه فاعل یم، الا ان یشاء الله چې که د ما د فعل نه حاجب مشیت الهي واقع شو بیا یې نشم کړی، داسې نه. د دغه دا معنا ده، لیکن که ویئ نو انشاء الله ورسره ویئ. واذکر ربک اذا نسیته، یاد که رب خپل کله چې د تا ویر شو. د دغه په متعلق کې څوک داسې ویئ چې الله تعالی در نه ویرو بیا در په یاد شو نو الله یادوه. لکه اوس مثلا حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم من نسی عن الصلاة فلیصلیها اذا ذکرها. چا لمونځ ویرو تر قضا شو نو چې کله ور په یاد شو کې دی داسې نه چې زه تیپسې پرېږدي چې هلته خو خپل وخت تیر شو ویر مې و نو زه یې ذاتې نه راګرځوم. چې کله مو ور په یاد شو دستي هغه خپل لمونځ دې وکړي چې وخت لمانځه وي. لیکن دویمه معنا داسې کېږي چې واذکر ربک، یادوه رب خپل اذا نسیته، کله چې تا د الله نه سوا نور مخلوق ویر کو په هغه وخت کې یادوه. دغه د تصوف مهم ځای ده چې ذکر د الله تعالی په داسې حال کې که چې په زړه کې دی د بل چا یاد نه وي. دغه ته فنا د قلب ویلی کېږي چې زړه د الله تعالی په عشق کې په محبت کې دومره مستغرق شي چې په زړه کې د بل چا محبت ذاتي نور نشي پاتې. وای ذکر په دوه قسمه ده. یو قسم هغه ذکر ده چې په هغه کې نسیان د ماسوا وي، د الله نه سوا بل څوک د سړي نه یادېږي، حضور دائمی په دغه حال باندې موجود چې همیش دپاره
د په زړه کې د بل چې شي مینه او محبت نه راځي. او یو قسم داسې ذکر ده چې کله کله د خدای پاک په عشق کې سړی پانی شي خو کله بیا بل محبت زړه کې پیدا شي. د تصوف په اصطلاح وایي د اولیاء په نزد معتبر ذکر هغه ده چې دائما په زړه کې د بل چې محبت نشي پیدا. واذکر ربک اذا نسیت چې هر څه ویر شي د بل شي محبت په زړه کې نشي پیدا او دائما دا کیفیت پیدا شي، دغه ذکر اعلی ذکر ده. دا چې کله ذکر وي کله غفلت وي، ذکر نه خو حضور مراد شو، کله حضور وي کله غفلت وي، هغه ذکر ته وایي دی اعتبار نه ورکوي ځکه فنائیت نه یې پکې. هر لطیفه فنائیت لري، فانی فی الله او بیا باقی بالله ګرځي. دا بقا ډېره مهمه ده. کله کله فنائیت خو موجود شي، نسیان د ماسوا الله راشي، خو دغه یو کیفیت راسخه خپله د لطیفې ونه ګرځي، بقا نشي را. لکه د پناه او بقا مثال په خارج کې داسې ده، دیوال د تور سیمټ ورکړی، دغه دیوال خپل رڼا نه لري، خو کله کله چې برقونه بل شي رڼا ورته مخامخ شي نو هغه تور دیوال هم بیا رڼ لیدی کیږي. لیکن چونکې رڼایي د خپل صفت نه ده چې کله برقونه مړه شي بیرته تور دیوال شي. او یو دا ده چې د ده سپینوالی لکه دغه اوس چې رنګ ورکړی شوی د ده خپل صفت وي. دا که برق تازه و نو سپینوالی ډېر لیدی کیږي، که برق بل شي مړ شي سپینوالی نه ورکیږي. اگر که به دومره تیز نه لیدی کیږي خو لیکن هغه سپینوالی د خپل صفت ورکیږي نه. بقایت دا ته ویل کیږي چې سړی هغه لطیفه په هغه عشق باندې، په هغه محبت باندې، په هغه ذکر د خدای باندې ورنګیږي. صرف پړک نه، صرف پړک نه لکه د عینې چې لمر ته مخامخ شي هلته یې پړک په دیوال ولګېږي، دیوال رڼ ولیدی شي، خو چې کله محاذات د هغه لمر ورسره ختم شي بیا نه وي. موږ اکثره ذکرونه د موجوده وخت کمزوریو د وجې نه، خوراکونه کمزوري دي، مجلسونه کمزوري دي، ماحول ملګرتیا ناسته ولاړه د موږ کمزوري ده، چې هغه د فنایت مقام کله کله پیدا کیږي هغه په صحبت مشایخو کې، چې د خپل شیخ د یو نیکو خلکو په مجلس کې یو په هغه وخت کې خو داسې یو کیفیت وي چې د سړي د زړه نه د نورو شیانو محبتونه اوځي. اما چې هغه د شیخ صحبت نه وي، د هغو سره نږدېتوب نه وي، د هغو په حلقه کې کېناستان نه وي، بیا هغه خپل ذکر ته ورپام هم نه وي، ورپام بیخي نه وي، کړن خو څه کوي بیخي مو ورپام هم نه وي. نو دغه کمال نه ده. کمال وایي هلته ده واذکر ربک اذا نسیته، چې ما سوا د الله نه د نور ټول شیان یې ویر کړه، په هغه وخت کې نو ته ذکر کې هغه کمال حقیقت ته رسېدی شي. وقل عسى ان یهدیني ربي، او ته ویایه چې نږدې ده چې رب دې ما ښایي، رب دې ما یهدیني ما ته ښوونه وکړي، ربي رب دې ما لاقرب من هذا تر نږدې د دغه حالت نه رشدن په اعتبار د ښوونې د نیکې لارې سره. اول وخت کې چې ذکر په جریان کې شي هلته د صفاتو کیفیت پیدا شي، د الله تعالی د ذل د صفاتو پای شروع شي، بیا ترقی راشي صفاتو ته. خو چې سړی په دغه عشق کې پاینه کیږي دا صفات هم د مابین ځي ورنږدې کیږي، عین بیا د ذات رب کریم تجلیات په د باندې شروع شي. اقرب دغه لار نږدېکت لري چې ته نسیان څومره د ماسوا الله کوې هلته قرب الهي راځي، داسې مقام ته رسیږي چې الله تعالی وي نحن اقرب الیه من حبل الورید. دا بیا موږ ته یو ځای کې را روان ده چې د خدای پاک د طرف نه دومره بنده ته قرب، د بنده نه یغه ته داسې قرب پیدا شي لکه دا خپل د غاړې رګونه چې د انسان ته څومره نږدې دي. الله تعالی وي زه تر دغه نږدې یم، داسې نه چې د هغه په انداز یم، تر دغه نه زه نږدې یم. په هغه کې به بیا نور تشریح الته کوو، خو چې څومره په نائیت راځي وایي دغومره د الله د طرف نه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، د خدای پاک د طرف نه هدایت راځي، هغه د قرب لار ورښیي. او بیا په مابین کې حجابات،
ظلمانی وي که نورانی وي ټول ختم شي و اتصال او معیت ذاتی مقام ته ورسیږي چې د رب کریم د ذات تجلیات بیا په ده باندې دایما شروع شي. ولبثوا فی کهفهم 300 سنین وازدادوا 9. د اصحاب کهف خبر شروع وه. پرون د عدد په لحاظ باندې خبره راغله چې څو دي. په دا مابین کې هغه جمله معترضي په شکل راغله چې داسې مه وایه چې سبا ته به زه جواب در کوم انشاءالله ورسره ویایه. بیرته د اصحاب کهف په خبره ته کېږي. دوی په هغه غار کې وخت تېر کړو 300 کاله. وازدادو 9 او دوی زیات کو 9 کاله نورم ور چې پرون موږ دا خبر کړی په شمسي حساب باندې 300 کاله د دوی تېر شوه. په قمري حساب باندې 309 کاله. وای په شمسي او قمري حساب کې په 100 کالو کې 3 کاله فرق راځي. 3 کاله قمري کال دا زیاتېږي ځکه قمري کال د میاشتو په حساب کال 12 میاشتې ده. په 12 میاشتو کې 2 میاشتې مکملې دي 10 شپې. دا 10 میاشتې 29 شپې دي. نو کال 10 ورځې کمیږي. نو په 100 ورځو کې دومره کم شي چې 3 کاله تر جوړیږي. قمري وضعیت شي. قل الله اعلم بما لبثوا. تو وایه ای نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی ته چې الله ښه عالم ده په هغه مقدار باندې چې دوی وخت تېر کړی ده. له دغه الله تعالی لره غیب السماوات والارض پټ اسرار د اسمانو او د مځکې دي. ابصر به و اسمع څه ښه لیدونکی ده الله تعالی او څه ښه اورېدونکی ده. د هر لیدلو شي لیدونکی ده، د هر اورېدلو شي اورېدونکی ده. صيغې د تعجب ذکر کیږي. د خدای پاک په ذات کې خو تعجب نشته. کمال د لیدلو د اورېدلو موږ ته دا د تعجب خبره. په دنیا کې هېڅ شی د ده دپاره حاجب د لیدلو نه واقع کیږي. ټول شیان که په کوټه کې که په مځکه کې دننه یې وینې، که په ابو دریاب کې دننه یې وینې، که په برستن کې ځان پټوي یې وینې، په هر حال کې وینې پټېدن نشته. او د هېڅ غږ پټېدن نشته چې څوکه وغږېږي چې وایې نه اوري. چې په زړه کې تصور وکړي په یغ د علم لري نو چې ما چې شونډې وښورئ د خبره کنکۍ خبره هغه ډېره څوکه خبره چې اوري د ده د سماع نه هم چې نشي پټېدی او د لیدلو نه یم. ما لهم نشته د دې لپاره من دونه ما سوى د الله تعالی نه من ولي څه دوست ولا یشرک بحکمه احدا او نه شریکوي الله تعالی په قضا خپل کې هېڅوک هم هر څه په حکم د الله تعالی سره دي. د الله په حکم کې د دغه نظام په چلولو کې هېڅوک هم ورشریک نه ده. واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک ولونه ته ای نبي علیه السلام دوی ته هغه څه چې وحی شوی د تا ته د کتاب د رب د تا نه لا مبدل لکلماته نشته بدلونکی د کلماتو د دغه الله تعالی ولن تجد من دونه ملتحدا او ته به نه کې پیدا غیر د الله نه بل ځای د پناه که قصد ور وکړم بل ځای نشي پیدا کولی. نو لهذا پرون ذکر شو فلا تماری فیهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتی فیهم منهم احدا. دا وایي دغه ځای سره د ګوره دغه د اصحاب کهف په قصه چې ما درته بیان کړه دا خلکو ته تېره کړه. د الله په کلام کې تبدل نشته. عین حقیقت دغه د نور تغییر و تبدیل نه پکې راځي او نه د خدای پاک نه بغیر بل ځای د پناه سړی پیدا کوی شي چې الله نه بغیر بل څوک علم په لري او د هغه نه زده کړي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. د عیینه په نامه باندې د مشرکینو یو سردار د پیغمبر علیه السلام مجلس ته راغی. د پیغمبر علیه السلام په مجلس کې صحابه ناست وو، په هغو کې غریبان صحابه ناست وو، داسې صحابه ناست وو چې د ډېرو خولو نه یې د خولو بدبویي تله او دا کالي یې ګنډلې پینه پینه کړی شوي دا موجود وو. نو دغه عینه ورته ویلې وایي ته د دغو د بدبویي نه پازابېږي؟ دا وشړه د لرې نه او زه د قوم سردار یم که ما ایمان راوړ نو ډېر خلک به د ما په طبع ایمان راوړي.
دا وشړه د لرې نه که د ځانه او که بلکل یې نه شړې نو بیا تقسیم اوقات جوړ کړه چې په کوم وخت کې موږ راځو موږ په ټیم کې به دی جګېږي لرې کېږي به لکه نوح علیه السلام ته هم دغه د قوم سردارانو خبره دغه کړې وه چې دغه غریبان د ځانه لرې که نوح علیه السلام ته خدای پاک حکم وکړه چې ګوره دا به نه لرې کوې د ځانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا حکم وکړو نبی علیه السلام چې دا اراده کړه چې تقسیم اوقات جوړ کړي مطلق شول خو نه و چې تقسیم اوقات جوړ کړي چې د ملنګانو د خپل وخت وي او دغه لویان چې راتله دي دپاره خپل الله تعالی آیت نازل کړو چې نه واصبر نفسک ته بند که ټینګ که نفس خپل مع الذین د هغه خلکو سره یدعون ربهم چې دوی بولي رب خپل عبادت کوي د رب خپل بالغدات په سهار کې والعشي په بیګا کې او په دغه عبادت کې یریدون وجهه دوی اراده لري د رضا د خدای پاک ولا تعد عیناک عنهم او نه دې تیریږي سترګې د تا د دوی نه تريد زینت الحیات دنیا چې غواړې ته زینت ښایست د ژوند د دنیا چې ملکانو خانانو سره کینې او د دوی نه سترګې تیرې کړي داسې دې نه کیږي ولا تطع من اغفلنا قلبه ته اطاعت مه کوه مه اوره خبره د هغه چا چې غافله کړی د موږ زړه دی هغه عن ذکرنا د موږ د ذکر نه واتبع هواه او متابعت کړی د خپلو خواهشاتو وکان امره فرطا او دا کار د تر حد نه تیریدن د حدود د خدای پاک نه تیریدن یا ضیاع د عمر ضایع کېدن او هلاک کېدن حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې دا آیات مبارکه نازل شو دا ملنګان طالبان اکثره اصحاب صفه وو دا اصحاب صفه به کله تر 700 نفرو پورې رسېده نو نبی علیه الصلاة والسلام به چې دوی ولیده ویلې به الحمدلله چې د ما په امت کې خدای پاک داسې خلک پیدا کړي دي چې ما ته حکم دا کړی چې ته د هغو سره کښېنه او ناسته ولاړه کوه تعلق ساته د دوی نه نظر بل طرف ته مه تېروه دا خو د شان نزول په لحاظ باندې خبره شوه اوس د عموم د الفاظو په لحاظ باندې موږ امتیانو ته دغه حکم ده ته چې تعلق ساتې ملګرتیا کوې محبت کوې د چا سره به کوې نو الله وی ای د ما بنده ته خپل ټول وخت تېروه واصبر نفسک دا صبر دی نه پس دلته راځي چې دوی سره ملازمت غوره کړې ټول وخت ملګرتیا ناسته ولاړه محبت د هغه چا کوه چې هغه د ما په ذکر مشغول وي او د دوی نه نورو طرفو ته سترګې مه تېروه چې پلانکی خان او پلانکی خان ده ځکه په هغه کې به بیا د دنیا د محبت وجې وي پلانکی صاحب د صاحب لحاظ چې کوي په چی شي لحاظ کوي خو د دنیا په لحاظ به کوي دا خو بیا د زړه کې د دنیا محبت پیدا شو او دغه چا سره بالکل ناسته ولاړه تعلق مه کوه چې د چا زړه د خدای پاک نه غافله وي موږ تاسې سورت فاتحه مبارکه کې اهدنا الصراط المستقیم نه بعد وویلې صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين چې معلومیږي انسانان دوه قسمه دي یو قسم هغه انسانان دي چې په هغو د خدای پاک خپل خصوصي نعمتونه دي او یو قسم هغه انسانان دي چې په هغو د خدای پاک غضب راغلی ده هغه ملعون او گمراه انسانان دي موږ ته د اصلاح د نفس لپاره د اصلاح د عمل لپاره خدای پاک لاره وښوه چې ته به د دغو څلورو ډلو چې انبیا دي صدیقین دي شهدا دي اولیاء دي د دغو د لارې به طلب کوې د هغو سره به محبت کوې او تاسو په بیعت ثبوت مو کړی و په هغه ځای کې د ډیرو تفاسیرو په حواله باندې چې بیعت مشایخو به کوې خو ورسره پرهیز به هم د بیکاره خلکو نه کوې دا لکه دوایي چې د انسان د مرض لپاره مفیده واقع کېږي هلته چې ډاکټر سړي ته دوایي وښیي چې دا دوایي په دغه ترتیب وخوره خو ورسره د دغه شي نه پرهیز وکړه که هغه ترتیب باندې دوایي خوړل کېږي او پرهیز د هغه مضرو شیانو نه کېږي د دغه مریض د جوړېدن وایي ډېر امکانات چې خدای پاک یې زر جوړ کړي
خو که دوایي لحاظ نه کوي کله خوړلی کله پاتې او یا د هغه خلکو نه د ځان ساتلو لحاظ نه کوي د هغه مضرو شیانو د خوړلو نه د هغه مریض د علاج توقع نه کېږي. د تصوف په کتابونه داسې لیکي دا شیخ چې تا ته بیعت درکړه او په زړه یې ګوته درکېږي الله الله یې درته وویلې یا یې د لرې نه الله الله درته وویلې دا لکه د تا په زړه کې یو نیالګی شین که د محبت د خدای پاک. اوس دغه نیالګی که په اخلاص سړي یې ښیي دا بیعت په اخلاص وي نو د دغه نیالګي د ترقي لحاظ به ساتي. ترقي د نیالګي وایي هلته کېږي چې هم ابیاري کوي اوبه ورکوي او هم خوشاوه کوي د ضررناکو شیانو نه د پټي یې ساتي تیږې او ازغي تر لرې که او هلته مضر شیان راځي خوري یې د هغو نه یې وساته. دا نیالګی چې کنکه وي سیرلی یې خوري وزه او میږ یې خوري غوا یې خوري نو که دغه اوبیې یې نه هم ترقي نه کوي او که داسې چې ساتي یې نه د مضرو شیانو نه هم ترقي نه کوي باغ بیرته ختمیږي. خو دغه باغ کې ښودونکي وایي دوه قسمه دي. څوک صادق دي رښتونی دي دا بیعت چې کوي څوک دروغجن دي. د رښتوني مرید مثال داسې ده لکه سړی چې د زړه نه باغ جوړوي اوس په خپل پټي کې چې باغ ګدي خواري په کوي اراده یې د میوې یې ورته هغه بیا د دغه باغ اهتمام کوي همیش دپاره د اوبو یې چې ضرورت یې اوبه ورکوي او د ضررناکو شیانو نه یې ساتي. حتی موږ تاسو وینو خلک د دغه باغ نه دیوالونه راتاو کړي چې حیوانات ورته رانشي او که د دروغو هسې خلکو ته پرېب ورکوي او هغه مځکه په لاندې کوي نو ښه قیمتي ونه تیاره رسېدلې ونه راوړي دلته یې کېږدي ځای خو په ونیسي نوم خوشي چې مرید د پلانکي سره تعلق ده لکن نه بیا د اوبولو خیال کوي نه د حفاظت د ضررناکو شیانو نه خیال کوي هغه روغې ونې هم تر وچې شي لاړې شي ختمه شي. او دغه اوبول داسې هم نه دی وایي باغ د اوبیې چې معمولې لږ اوبه یو ګیلاس دغه ته ونې ته ور واچوه یو ګیلاس هغه ته ور واچوه یو ګیلاس هغه ور واچوه ریښو ته بیخي ونه رسېږي. اوبیې خو یې خو داسې اوبول دي چې د هغه ونې بیخ ته نه رسېږي دغه اوبول هم ګټه نه کوي. نو دا چې 2 منټه ذکر کوي او بیا جګ شي بیا په نورو مجلسو لګیا په غیبتو لګیا په دروغو لګیا نظر حفاظت نشته په فیسبوکو باندې لګیا ماحول خراب دی یو سره ناسته ولاړه د خوراک پروا نشته چې حلال دي که حرام دي نو دغه نیالګي به څنګه ترقي وکړي دا باغ به څنګه ترقي وکړي. نه دائمي مقارنات د خپلو مشایخو سره په کال کې نه په 3 کالو کې یو وارې نه ویني 4 کالو کې یو وارې نه ویني. یو وخت کې یو خلیفه صاحب د کوټې نه تلیفون راوکړو وایي یو عالم ده په وظیفو کې څه لږ سودایي ده ښه ملا ده درغه تا ته مې درولېږو ته لږ دا وظیفو کیفیت خواري ورسره وکړه نو ښه ملا ده ښه مشهور ملا ده قابل ملا ده. هلته طالبان په مدرسه کې د موږ هم د ده شاګردان هم شته چې راغلي دي دلته موږ سره دوره کوي هغه طالبانو ماړې راته کړې ده دا یې هم راغوښتې کمره کې چې کېناستو چې ومپېژندو چې دا هغه مولوي صاحب ده او یې شکایت ډېر کوي چې وظیفې مې نه کېږي نو پوښتنه مې تر وکړه مولوي صاحب وظیفې دې څو دي دومره د چا مرید یې ګورې مشر ملا ده ښه سنجیده انسان ده د چا مرید یې ولاکه پیغام چې دی هغه خلیفه صاحب نه اول وظیفه اخیستې وه کمې د بشیر خلیفه صاحب نه اخیستې وه د حضرت صاحب 2 خلیفه صاحبانو نومونه یاد کړه په دا نه پیغم دا تر ویر ده ولاکه پیغم چې ما د واغس خلیفه صاحب مبارک نه وظیفه اخیستې وه که د بشیر خلیفه صاحب نه ملکه چې دا ځای نه ده درته معلوم چې وظیفه دې د چا نه اخیستې دا پناه فی شیخ و محبت خو شیخ دومره غواړي چې تر خپل ځان و مور و پلار نه به دې محبت جیر ورسره دا محبت دې د چا سره ده چې دا ځای نه ده در معلوم چې ما ته وظیفه چا راکړې نو د هغه انسان د احسان تصور به څنګه شي تا به محبت څنګه ورسره پیدا شي بیا چې محبت نشته دومره اهتمام نشته وظیفې به دې بیا څنګه چلان شي
بیا شکایت مشایخو نه وي پلانکي سره مې دومره وخت تېر کړو خو ما د وظیفو کار نه کېږي. زموږ استاذ ابوالکلي وفات شو، شیخ الحدیث و خلیفه هم و. ده ویلي وایي کراچۍ کې موږ اوسېدو، هلته به چې امتحان واخیست بیا امتحان نتایج چې اعلانېده نو نتایجو کې به اول نمره، دوم نمره، درې نمره، صرف دغه درې نومونه اخیسته. بیا به دغه نه بعد د ناکامو نومونه اخیسته. خلک وایي اول موږ نه وو ورسره اشنا، نو اول او دوم درېیم وایي د ما درېیم نوم و، درېیم نمره راغلم په هغه کې دوره کې. وروسته یې ذاتي نوم شو کړ پلانکي حرامزاده. ډېره خوارۍ کوړې، ټوله ورځ به په هوټل کې ناست و، ټوله ورځ به په بازار کې ګرځېدو، د سبق پایبندي اهتمام یې نه و، د کتاب مطالعه یې نه و، اول نمره ناکام. وایي داسې شو دا طالبان چې مرګ ته به ورسېده. پلانکی ډېر محنتي و خو ټوله ورځ به په هوټل کې تېروله یا به په بازار کې تېروله. اوس دا چې سړی وي چې سړی پلانکی په وظیفو کې ډېر محنتي و. په کال کې یو وارې چیرې شیخ سلام ګل خلیفه مبارک یو وخت قصه کړه، وایي مرید خو به د خپل شیخ دومره محبت وي په زړه کې چې په یو حال کې به هم نه ویرېږي. نن سبا مریدان داسې دي، وایي په یو مجلس کې ته غږېږې دی غلی د بل نه پوښتنه وکړي چې دا څوک ده، هغه وایي چې دا خو پلانکی خلیفه صاحب دی. وایي د دغه نه خو ما وظیفه اخیستې وه. دا قصه د وکړه، بل وخت کې په ما دغسې پېښه شوه. څوک راغلي وو د خوست نه، هلته یې بیعت کړی و. بیا کال و که 2 کاله بعد بیا سره پېښ شو په یو کور کې په مړۍ کې. ما څه بیان کوه، د غلی د کور دیواله نه پوښتنه وکړه چې دا مولي صاحب څنګه کیسې کوي، دا څوک ده؟ ده ورته ویل دا خو پلانکی خلیفه صاحب دی. وایي د دغه نه خو ما وظیفه اخیستې وه. ما هغه دغه خبره رښتیا شوه، خلیفه صاحب چې ویلې په مخامخ دې هم نه پېژنې نو رابطه به دې څنګه نیسي؟ مخامخ سره ناست په دا نه د خبر چې دا مې شیخ ده. محبت په داسې انداز کې ده، محبت په داسې انداز کې ده. کال نه 2 کاله بعد 3 کاله بعد که ته د ده کلي ته ورغلې، بیا که د ده مړ سره د مړۍ خوړه بیا بازار پرېږدي، بل کار پرېږدي، بیا په یغه ورځ مرید ده. که شخصا د ده سره مړۍ نه خوړه بیا هم نه درځي، هغه جومات ته په ورغلی جومات هم نه درځي. نو سړی چې ترقي غواړي د قرآن په دستور خدای پاک د خلکو د نیکو خلکو سره چې ذکر دائمي کوي، کله کله ملاقات غواړي که واصبر نفسک، واصبر نفسک غواړي ته به د هغو سره دائمي اوسېږي چې د چا زړه د ما په ذکر لګیا ده نو تا زړه به په ما په ذکر لګیا کېږي. د دغو نه سوا د نورو خلکو تعلق مه ساته. بیا لاړ خبره د محبت الهي نه لاړه د دنیا په طرف. ځکه ما جعل الله لرجل فی جوفه من قلبین، وای خدای پاک د انسان په سینه کې 2 زړونه نه دي پیدا کړي چې په یو زړه کې محبت الله راشي او په بل زړه کې محبت دنیا راشي. د انسان په سینه کې یو زړه ده، یو زړه د یو محبت ځای ده، 2 محبتونه نه پکې ځایږي. د دغې وجې نه په علم کې هم موږ ته مشایخ او استادان دغه وي، امام غزالي رحمه الله دغه وي، ته چې علم حاصلوې نو هلته به ته علم حاصل کې چې ترک د تعلقات وکړې، دا نور تعلقات ټول ختم کې، بیا به ته ټول وخت علم ته ورکې، علم به لږ برخه درکوي. او که تا تعلقات ډېرو مخکې خو خیر لږ لږ تعلقات به وه، کله واده ته طالب تللی، کله جنازې ته طالب تللی، کله د یو مریض ته تللی، به کله کله پیښېده په جمعه کې یا په 2 جمعو کې، هم یوه ورځ سبق په خراب شو. اوس خو په ملت تعلق د نورو سره د جوب ته لاس کې موبایل راواخله ودرې پلانکی څنګه شو، الو غم دم خبر د دستی که خادي دم خبر د دستی. زړه ټول هلته ده، دلته کتاب ته ورپام هم نه ده، نه یې ګوري نه پوهېږي. وقل الحق من ربکم، وایه ای نبی علیه السلام دوی ته چې اسلام قرآن حق ده له جانب د رب د تاسې نه. اوس چې ته دا شرط ګدې چې زه هلته ایمان راوړم چې غریبان دې ځانه لرې کې، دا د تا داسې معنا ده لکه دین چې تا ته محتاج نه، دین حق ده، تا ته نه ده محتاج. د ایمانو خبره فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، د چا چې خوښه ایمان دې راوړي، که چا دې خوښه کفر دې کوي، خو داسې نه ده چې دا اختیاري امر ده، دا تهدید ده، سرزنش ده. ایمان راوړې که یې نه راوړې،
انا اعتدنا للظالمین نارا، موږ بېشکه تیار کړی د ظالمانو ته مو جهنم تیار کړی. شرطونه په ایمان کې مګه ده، که ایمان راوړې که نه راوړې، خو د جهنم د کافر دپاره ځای ده. نو جهنم نه که ځان خلاصوې خپله محتاج راشه، ایمان راوړه، شرطونه مګه ده. احاط بهم سرادقها، چې چاپېر شوي دي له دوی نه پردې دي هغه جهنم. سرادق لکه خیمه چې ودرې داسې دا شاوخوا کناتونه چې دوی ورته وي دغه پردې چې راتاو کې، وایي د جهنم 4 دیوالونه دي چې دا جهنم باندې راتاو دي. د هر دیواله 40 ګزه د شرعي ګز باندې 40 ګزه سور ده. دا عادي دیګونه او دیګي بخار لږ په غټوالي کې فرق لري. د دیګي بخار ګرمایش زیاته که د عادي دیګو. دغه جهنم دیوالونه د موږ تاسې په ګزه 60 ګزه بر لري چې حرارت بیخي د باندې ونوځي، دلته پکې جمع وي او برسیرم برغوله یي، په برسیرم برغوله یي. د اور محبوس ته ساتل شوی د دغه کافرانو ظالمانو دپاره. و ان یستغیثو، او که دی هلته د تندې په وخت کې اوبه وغواړي، فریادونه وکړي، یغاثو بماء، د دوی د فریاد به واخیستی شي په ورکولو د داسې اوبو سره کل مهلې چې هغه په شان د خټو د تیلو دي چې دا تیل ډېر وخوټوې بیخ کې چې تور خیری پاتې شي، په داسې شکل باندې دي رنګ او د ګرمایش په لحاظ داسې ګرمې دي. یشوي الوجوه، چې کبابي مخونه، خدای هم دې وساتي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم وی د جهنم هغه اوبه چې دوی ته ورکول کېږي دومره ګرمې دي چې هغه جهنمي ته ورکول کېږي چې داسې مخ ته رانږدې کړي، دا د مخ پوستکی دا په تپ باندې چې دا ګرمایش یې په ولګېږي دا خوړین شي دغسې راتوی شي. بئس شراب، ډېر بد دغه هغه د شراب د چکلو شی دی چې دوی ته ورکول کېږي. وساعت مرتفقه، او بد دغه جهنم ځای د آرام له وجې د انتفاع نه چې دی ګټه په اخلي، دا د جهنم ګټه هم ډېره بده ګټه ده، ځکه د اوبو جوش اوبو نه به ګټه اخلي، د زقوم نه به د خوراک ګټه اخلي. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بېشکه هغه کسان چې ایمان راوړی ده او نیک کارونه کوي، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بېشکه موږ نه ضایع کوو اجر د هغه چا چې هغه نیک وي په اعتبار د عمل سره. اولئک دغه نیک عمله مؤمنین چې دي لهم جنات عدن، د دوی دپاره جنتونه د تل استوګنې دي، تجري چې بهیږي من تحتهم الانهار، لاندې تر بنګلو یې 4 ویالې، یحلون فیها، او دوی ته به ورپلاس کول کېږي من اساویره د بنګړیو د جنت نه، من ذهب چې هغه جوړ د سرو زرو نه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې ګیڼې د جنتیانو د نر او د ښځې دپاره هلته شته. په دنیا کې خو د نر دپاره زینت ممنوع ده، صرف یوه ګوته ورته جایز ده د سپینو زرو. هلته به هر انسان ته 3 بنګړي وي، دلته د سرو زرو راغی، بل ځای کې من فضه راځي د سپینو زرو، بل ځای کې لؤلؤ راځي د مرغلرو. نو یو بنګړی خو د موږ تاسې هغه پخواني اصطلاح باو چې هغه پلن پلن دي جوړیږي، یو به دغه د سرو زرو وي، یو به د سپینو زرو وي، یو به مرغلرو وي، تر دا څنګل به رسېدلي وي د اوداسه تر ځایه پورې. وایي داسې ګیڼې دي چې جنتیانو ته هلته جوړیږي. که یوه ګیڼه د جنت راښکاره شي، د دنیا د لمر او د سپوږمۍ رڼا به ټوله ختمه شي. دوی ته به په لاس کول کېږي بنګړي د سرو زرو او ورسره د سپینو زرو د مرغلرو، او جامې به څنګه وي. ویلبسون ثیابا خضرا، او اغوندي به دغه جنتیان شنې جامې من سندسن د نریو ورېښمنو و استبرق، او د غوټو پریړو ورېښمنو، دواړه قسمه جامې به وي. دا جامې به د کومه نه کېږي؟ هلته جامې جوړول، ناپ ورکول، خیاطان د چیرې دي؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام نه چا پوښتنه وکړه د جامو په باب کې. ده ورته ویلې په جنت کې یو قسم ونې دي، هغه ونې ګیڼې او جامې کوي، میوې دغه دي.
ګیڼې او جامې دا موږ تاسې بادام وینو بیا وچه وي د منځ کې هغه د خوراک شی وي برسیره پوښ لري پنبه په دنیا کې وینو چې دا کرو یې د جامې چې بیا تر جوړو د هغه تارو نه دا غوټۍ لري وچه وي بیا په منځ کې سپینه پنبه یې هغه راوځي وایي داسې غوټۍ به وي دغه غوټۍ به د جامو وي چې غوټۍ سپړېږي جامې به ته راوځي او تیارې به په نافت هغه انسانانو وي چې هغه کوم انسان زړه وشي جامې ته هغه ونې ته ورشي د هغه غوټۍ نه جامه لکه تیار چې بسته وي ده ته به یې په بکس کې راواخله واغونده ده په ناف باندې به جوړوي وي به ورېښمینې جامې په دنیا کې سره زر د نر دپاره ناروا دي ورېښمینه جامه د نر دپاره ناروا ده نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې څوک چې په دنیا کې سره زر استعمالوي نارینه د جنت د سرو زرو ګیڼو نه به محروم وي څوک چې په دنیا کې ورېښمینې جامې اغوندي د جنت د ورېښمینو جامو نه به محروم وي دا ورېښمینې جامې که پټکای ده که ورېښمین څادر ده که ورېښمین کمیس و پرتوګ دي چې ورېښمین یې ټول ممنوع دي صرف په قدر د 4 ګوتو دا موږ تاسې پخواني خلکو به پوستینونه جوړول دا د پوستین غاړې به جوړې کړې وې په ورېښمنو باندې پوستین خو د پوست وي هغه به جوړې دغه 4 ګوتې انداز د نقش په حساب باندې روا ده چې دا وایي نمونه د ورېښمنو د جنت شي چې خلکو شوق بیا د جنت جامو پیدا شي نیک عمل کې چې اوس دغه کې دومره زینت ده دومره پوستوالی ده په هغه وخت کې چې لا جامې ورېښمینې نه وې ناروا چاته نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته تحفه کې ورېښمینه جامه راوړې وه خلکو کته نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویې د انصارو مبارکینو څوک چې لاس یې ور نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته دسمال د حضرت سعد چې تاسې سردار ده هغه منادیل دسمالونه به هم تر دغه نه ډېر بهتر وي وایي دسمال خو طبعا ښه شی نه وي هغه خو د پڅې د پاکېدن د خیرو د پاکېدن وي د جنتیانو هغه دسمال به هم د دنیا تر هر قسمه ښه ورېښمینو نه هغه به ښه ورېښمینې جامې وي او دسمال به هم د دنیا تر ورېښمینو نه ښه وي د ورېښمین دسمالونه هم لا ناروا دي ګورئ د استعمال نه چې یو وارې منه راغله موږ دا تحقیق نه وي ملایان یو ورپام مو نه وي په جوب کې ورېښمین دسمال وي مخ په ورېښمین دسمال وچوو پزه په ورېښمین دسمال پاکوو دا بعضې ځایو خو دلته د دغه ځای ډېر رواج ده ځکه ماته به هم په تحفه کې ډېر دغه راوړه نو ورېښمین دسمالونه ډېر رواج وي ورېښمین ړنګۍ دي ملایان مولي صاحبان چې لږ روپۍ ډېرې شوې یا قدرت پیدا شو خامخا به تر نورو خلکو نه یو شی غټوي په بل چې شي فرق نشته په مجلس کې ماړه سړي به بل څه ماړه په چی شي ښکاره کړي پایڅې به یې په مځکه پسې کېږي دغه د تکبر یو علامه به ښکاره کوي چې لږې روپۍ پیدا کړې نو هغه به یو ورېښمینه وړنګۍ په سر کوي بیا که مولي صاحب ده او که حاجي صاحب ده که امیر صاحب ده دغه ته یې نه ده پام چې دا روا ده که ناروا ده خو په نورو خلکو فوقیت په جامه کې ښکاره کوي چې ما ورېښمین پټکی په سر ده او ته خو ملنګ یې دغسې پلسټر دی په سر ده نو دا ناروا دي که پټکی ده که هغه داسې دا بعضې هغه ورته کوي وایي چې یوه لیکه د بل چیوي پکې ماشین باندې یو تار کې تیر که بخۍ په وکه د بل شیم ځای ته روا کېږي نوره د ټولو ورېښمینې خو یوه بخۍ چې د ورېښمینې نه یې وایي ځای ته روا کېږي دا هسې حیلې دي او بانې دي چې ټوله ورېښمینه یې ناروا ده او دغه چې شی کاڼی اوبدل کېږي یو دا اوږده تارونه دي چې بند شي یو دا نږدې تارونه دي چې هغه کله کله هم که کڼي لیدلي چې داسې داسې پکې بول کېږي دا داسې داسې ډېر استعمالیږي نو که ړنګۍ داسې ړنګۍ وه چې دا داسې اوږده تارونه یې د ورېښمنو وو خو دا لنډ تارونه یې بل شی و بیا روا د استعمالې او که داسې و چې دا لنډ تارونه یې ورېښمن و که ټوله ورېښمینه هم ناروا ده که دا لنډ تار چې داسې داسې استعمالیږي دا ورېښمین هم ناروا ده متکئین فی حال الارائک دغه جنتیان به تکیه کوونکي په دغه جنت کې په تختو باندې نعم ثواب و ډېر ښه ثواب ده وحسنت مرتفقه او ښه د دغه جنت په اعتبار د ګټه اخیستلو چې فایدې خلک تر اخلي واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا
بني اسرائیلو کې چا خو ویلي دي چې د نبی علیه السلام په وخت کې دا وینا مختاره دا ده چې بني اسرائیلو کې 2 ورونه وو. پلار مړ شو، 8000 روپۍ ورپاتې شوې، میراث یې تقسیم کو، 4000 روپۍ دی وشوې، 4000 دی بل شوې. بیا دا یوه ملنګي غوره کړه، د خدای عشق و دوستي په غالب شوه، او بل د باندې دنیا نو دا یو جګ شو، په 1000 روپۍ باندې مځکه واخیسته. بل ورور چې خبر شو چې د مځکه واخیسته، نو دی وی الله تعالی د ما ورور د دنیا مځکه په 1000 روپۍ واخیسته، زه د تا نه د جنت مځکه په 1000 روپۍ اخلم، د 1000 روپۍ صدقه کړه. بیا هغه جګ شو، په هغه په خپل پټي کې ځای کې 1000 روپۍ باندې کور جوړ کو. دوی ویل ای الله، د په دنیا کې کور جوړ کړه، زه د آخرت کور غواړم، 1000 روپۍ صدقه کړه. هغه جګ شو، په 1000 روپۍ باغونه پکې جوړ کړه. دوی ویل یا الله، زه د جنت باغونه غواړم، 1000 روپۍ صدقه کړه. هغه جګ شو، واده یې وکړو، 1000 روپۍ په هغه ولګولې. دی جګ شو، یا الله، زه د جنت حورې، د جنت واده د تا نه غواړم، 1000 روپۍ صدقه کړې. اوس دا یوه خپله دنیا د الله په عشق کې د جنت عشق په غالب شو، په هغه لار کې خرچ کړې. دا بل دنیایي اسباب ځان ته برابر کړه. دا چې دا چا صدقه کړه ټوله دنیا، نو بیا کله مزدوري سړی کوي خو د کور ضرورت نه پوره کیږي، نو احتیاج مرحلې په راغلې، او دوی سره بیل شوي او لرې لرې سره اوسیږي. دغه ملنګ یو وخت کې وویلې چې هغه ورور دی چې هغه خپلو باغو ته ځي، په لیارې ورته کښېنه چې ودې ویني، نو هغه تا ملنګي لباس ویني، زړه به در باندې وخوږېږي، څه کومک به تر وغواړې کومک به در سره وکړي. هغه ورور ته چې په لیار کې کېناست، چې ورور په راغی سره وی پېژندل، ستړي مشې وکړه، څنګه ناست دی؟ محتاج یم، ډېر تکلیف ته، کور کې نفقه نشته، که څه کومک را سره وکړي. ده ورته ویلي ولې ما او تا دنیا خو یو برابر وه، خو 4000 دې تا وې، 4000 دې ما وې، څنګه ته محتاج وې؟ ده ذاتې دا قصه ورته وکړه. خو تا باغ جوړوه، مځکه دې واخیسته، کور دې جوړوه، واده دې کوه، ما هغه روپۍ ټوله صدقه کولې. یغه تر لاس ویني، اوس فخر پکوي، ته راشه چې زه دې وګورم، په باغو باندې دې وګرځوم. ساده روپۍ دې صدقې کولې، خیرات کولې، اوس داسې محتاج شوې. باغ ته چې ورننویست، ښه انګور دي، ښې خرماوې دي، او داسې په نقشه باغ جوړ ده. دا موږ تاسې خلک بعضې په نقشه باغ جوړوي، د مځکې یو ځای هم نه ضایع کېږي، ونې کتار کتار د دې ونې مابین هم کرل کېږي. نو داسې په نقشه جوړ باغ ده، او ویالې پکې بهیږي، سر سبزه او شادابه ده. نو وګوره داسې باغ مې جوړ ده. زه دا خیال نه کم چې ټول عمر دا باغ ختم شي، ټول عمر ابدا نه وای، دا نه معنا چې قیامت نه راځي، مرګ نه راځي. ځکه هر انسان وای، که کافر ده که مسلمان ده، دا مني چې همیش دپاره په دنیا کې نه پاتې کېږي. دا وای هر څوک مني. نو د همیش معنا دا ده چې همیش، یعنی زه چې تر څو ژوندی یم، همیش دا معنا چې زه تر څو ژوندی یم، دا خیال نه لرم چې دا باغ دې ختم شي. ما د کور داسې سرمایه مې جوړه کړه. موږ خلک د مارکیټ جوړ کړي، بس ما اهل او عیال به بیا بل چاته نه درېږي، ټول ژوند مې داسې سرمایه جوړه کړه، بیا به نه ختمېږي. ده چې داسې د فخر او د غرور خبرې وکړې دا مسکین ورور ته، تا مال ځای کړو، هغه ورته وویله چې ناشکري مه کړه. داسې ولې وایه چې ما دا وکړه، ما دا وکړه، او دا به نه ختمېږي. داسې وایه ماشاء الله، د الله چې خوښه یې، که پاتې کېدن یې راته خوښه وه، نو الله به دا باغ راته ساتي، او که هلاکت یې راته خوښه وه، بیا به هلاکوي. داسې به دې ویلې. ما خو یو په الله باندې ایمان ده، هغه الله به د ما د رزق بندوبست کوي، او هغه الله په دې قادر ده چې د تا باغ در وسوځي، ختم کړي، او ما ته تر هغه نه ښه عوض راکړي. دا چې تا چا تکبر کوو، غرور کوو، او ناز کوو په خپل باغ باندې چې ما باغ به بیا نه ختمېږي ټول عمر، د شپې خدای پاک باد په راپورته کو، اور په ولګېدو، باغ ټول وسو. چې سهار باغ ته راځي چې باغ سوی ده، نو داسې د افسوس نه دا لاسونه داسې سره تاویي. هغه روپیو باندې زړه خوږېږي چې خو سرمایه مې هم د لاس نه ووته، 1000 دیناره مې په خرڅ کړي وو، اوس هغه دې کومه نه کم. او دغه خپله خطایي چې دا یې مړ شو، ظاهره د ماضي څخه ده،
خو مراد ته مستقبل ده دغه د خپله خطایي او دغه بل غټه سرمایه د آخرت به دی دواړو ته په قیامت کې معلومه شي چې دا چا دنیا د دنیا دپاره ولګوله دنیا یې د دنیا دپاره ولګوله د دغو انجام به بیا په قیامت کې خپله دنیا ورته معلوم شي چې څه مې کړه او څه وشوه چې چا د خدای د رضا دپاره ولګوله د هغه نتیجه به هم په قیامت کې بیا ورته معلومه شي واضرب لهم مثل الرجلین ته بیان که د دغه خلکو دپاره یو مثال د کفارو او مؤمنانو دواړو ته بیان که د دوو سړیو جعلنا لاحدهما چې ګرځولي و ورکړي و موږ یوه د دوی ته جنتین دو باغونه من اعناب د انګورو وحففناهما بنخل او دغه انګورو باغونه مې بیا پټ کړي وو په ونو د خرماو په د کتار کتار په دغه پلو باندې د خرماو ونې ورسره ایښې وې وجعلنا بینهما زرعا او ما ګرځولې وه په مابین د دغه دوه باغو کې شین فصل کلتل جنتین چې دغه دواړو باغو اتت راتګ به کوو اکلها په میوو خپلو باندې ښه باغونه وه ښه میوې نه وې ولم تظلم منه شیئا او نه به یې ظلم کوه نه دا معنی کموالی به یې نه کوه د خپل محصول نه د هېڅ شي پوره فصل به یې ورکوه وفجرنا خلالهما نهرا او به یې ولې وه موږ په مابین د دغه دواړو باغو کې ویاله وکان له ثمر او و د ده دپاره نورې میوې هم صرف انګور و خرما خو دلته ذکر شو نور قسمه میوې هم وي فقال لصاحبه وی ویلې دغه کافر هغه مؤمن ورور ته یو کافر یو ایمان راوړی هغه کافر دنیا جوړوله مؤمن به صدقې کولې د کافر د مؤمن ته وی وهو یحاوره حال ده چې دی د هغه سره خبرې اترې کوي په فخر سره انا اکثر منک مالا زه زیات یم د تا نه په اعتبار د مال و اعز نفرا او ډیر یم په اعتبار د سړیو واده لرم زمن لرم ته دغسې یو سر ګرځې ودخل جنته او ننوت باغ خپل ته حال ده وهو ظالم لنفسه چې دی ظالم و په خپل ځان باندې فخر و تکبر یې کوه او په کفر باندې ولاړ و قال او وی ویلې ما اظن ان تبید هذه ابدا زه ګمان نه کوم چې خراب شي دغه باغ د ما چې څومره ژوند دی ابدا دا معنی چې ټول ژوند به نشي خراب اول ورور ته په دغه دنیا مه نازیږه مرګ د قیامت را روان ده حساب و کتاب را روان ده دا کبرجن څه ورته ویي وما اظن ساعة قائمة اول خو زه دا ګمان نه کوم چې قیامت به راشي داسې تاسې ویایه بیا بالفرض که ولئن رددت الی ربي که زه بیرته رد شم ژوندی شم خپل رب ته ورغلم لاجدن خیرا منها زه قسم ده بیا به پیدا کم خیر تر دغه باغ نه منقلبا په اعتبار د مرجع سره ولې وای دا کبرجن خلک دا ډیره دنیا ډیر عزت سبب د قرب الهي بولي چې زه په خدای ډیر ګران یم ځکه یې ماته ډیره کړې ده دی موږ تاسې پښتانه نه دي چې یو چا سره یې لږ نزا راشي و هغه مسکین وایي خدای دا خپل کاږه ښه پېژني دا خپل کاږه ښه پېژني چې دا محتاج کړی ده نه یې ورکوي نو دا دا معنی چې دا خدای ته مبغوض دي د الله نه لرې دي نو اول قیامت نشته که قیامت وي چې په دنیا کې زه په ده ګران یم داسې باغونه یې راکړي په قیامت کې خو به تر دغه نه ښه راکوي قال له صاحبه وویل دغه کافر ته هغه بل ملګری چې مؤمن و وهو یحاوره چې هغه د ده سره بیا خبرې اترې کولې څه یې ورته ویلې اکفرت بالذي خلقك من تراب آیا ته کافر شوی په هغه ذات چې ته پیدا کړی د خاورې نه د خاورې نه وایي یا اول د انسانانو مراده چې آدم علیه السلام مراده یا اول د هر انسان مراده د هر انسان منی چې پیدا کیږي دا د خوراک نه پیدا کیږي خوراک د مځکې نه پیدا کیږي نو اصل خاورې شو د هر انسان ثم من نطفه بیا نږدې اول خو خاوره ده دوم اصل بیا نطفه د منی دی ثم سواک رجلا او بیا ته برابر کړې روغ اندامو چختن انسان پیغ ذات بیا به ته کافر شوې لیکن انا زه چې یم هو الله ربي دغه الله چې هغه خالق د ما د خاورو د نطفې نه چې زه پیدا کړم دغه د ما رب ده ولا اشرک بربي احدا زه نه شریکوم د خپل رب سره هیڅ وکم
ولولا اذ دخلت جنتک ولې نه چې کوم وخت کې ته ننوتې باغ ته قلت داسې دې ولې نه ویلې چې ماشاء الله لا قوة الا بالله. دغه ضمناً یو بله خبره وکړو وایي کوم شی چې ښایسته سړي ته په نظر ورشي نو خطر د نظر ده چې د ډېر محبت نه یې سړی په نظر کې نو دستي د دا ورته ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله بیا نه په نظر کېږي. دا اگر د نظر العین حق نبی علیه السلام نظر حق ده اوښ کټوې ته رسوي څه معنی مړ شي د نظر نه انسان قبر ته رسوي. اوس علاج دا ده چې په شي د محبت راغی نو ته چې وکړه لا ماشاء الله ورته ووایه نو هغه نظر به دې بیا نه لګېږي. کله خو د حسد د وجې نظر وي هغه شی محبوب درته ولیدی شي خو هغه د ده ښه رنګ د ده ښه علم د ده ښه تقریر د ده عزت ونه لورېږي نو حسد د وجې نه د حسد په نظر ورته وګوري وایي د سترګو نه لکه لیزر داسې شعاع وځي په هغه معین چې څوک یې ولیدو په هغه ولګېږي هغه مریض شي تر حتی کله تر مړ شي. کله خو د حسد د وجې نه وي او دا ډېر بیا د خبیثو انسانانو ډېر بد لګېږي چې څومره ګناهګار انسان وي دغومره د هغه نظر بد لګېږي. لکه د کفارو کې داسې نظرباز خلک وو چې اراده به یې وکړه چې دا اوښ په نظر کې پردي اوښ ته به یې وکته کور ته به راغه غلام یمینځه به یې ته به کاسه ورکړه چې ورشه د پلانکي د کور نه غوښه راوړه اب اوښ چې کور ته رسوی هغه به بیا حلال کړی و وبلوېدو ختم به شو. حتی د نبی علیه السلام دپاره یې دغسې نظرباز خلک راوسته چې وږي به یې کړه بیا به چې څوک په نظر کول چې هغه به یې ولید دښمني به یې په ګټلې یغه ته به روپۍ ورکولې یغه ته به ویل چې ته اوس په نظر په عین باندې ورته وګوره وایي دا څنګه غوا ده دا موږ خلک نه یو چې وایي چې دا وایي کې کار خراب شي. خدای پاک وایي یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم هغه آیت را روان ده دا آیتونه د دغه نظر د ده په دپاره نازل کړه نو ماشاء الله دا د وایي یا د محبت د وجې نه سړي نه څوک په نظر کېږي یا د حسد د وجې نه خو علاج دا ده چې ماشاء الله ورسره ووایي. ولې د داسې نه ویلې چې ماشاء الله څه چې د خدای په خوښۍ هغه کېږي لا قوة الا بالله نشته قوت د هیڅ چا د هیڅ کار مګر په توفیق د الله تعالی باندې ده. ان تراني اوس نو ورته وایي که ته نن ما وینې انا اقل منک مالا و ولده چې زه لږ یم د تا نه په اعتبار د مال او د اولاد سره خو فعسا ربي شاید چې رب د ما ان یؤتیني خیر من جنتک چې ما ته راکړي خیر د تا تر باغ ويرسل علیها حسبانا من السماء او نازل کی دا د تا په باغ باندې یو تندر له طرفه د اسمان نه فتصبح سعیدا زلقا بیا وګرځي دغه باغ ځکه ډاګ اوار خوای پی یا خدا وکي یا دا باغ چې آباد په اوبو باندې ده او یصبح ماؤها غورا یا وګرځي اوبه د دغه باغ ډوبې په مځکه کې فلن تستطيع له طلبا بیا به ته طاقت نه لرې د دغه اوبو دپاره د لټولو چې د لټولو یې طاقت نه لرې وایي د نو راوستلو به څه طاقت ولرې. خدای پاک دې موږ تاسو په حالاتو رحم وکړي. په اکثرو ځایو کې دا د قحطۍ خو دا څو مرحلې په دا نږدې وختو کې تیر شو په کلو قحطۍ راشي یو کوی اوبه د لاندې ځي چې 10 ګزه وي 300 ګزو ته ورسېدي اخر ورکې شي. حتی موږ تاسې اورو د راډیو نه چې بسته کلي ته بار شي د اوبو د وچېدن د اوبو د چکاک نشي پیدا کولی. فمن یأتیکم بماء معین چې تبارک الذی شریف اخر کې را روان ده چې الله ناراضه شو دا مځکه چې د اوبو نه ډکه ده دغه اوبه به لاندې بوځي 900 پوټه 1000 پوټه 1300 پوټه پسې لګیا دي خلک یې ژوري اوبه روانې دي دغسې پسې لګیا دي بیا به یې طلب هم نشي کولی. و احیط بثمره چاپېره کړی شو په انواعو د میوو د دغه باغ باندې د دغه سړي باندې هغه هلاک شو. فاصبح یقلب کفیه دی وګرځېدو په وخت سهار کې چې اړول را اړولې مخونه لاس داسې سره تاول د افسوس د وجې نه او افسوس یې کوه علی ما انفق فیها په هغه روپیو چې لګولې وې په دغه باغ کې وهي خاویه او حال دا باغ لوېدلی و علی عروشها په
چیلو باندې دا د انګور تاکونه چې پاس ځای ورته جوړي دا رالوېدلي دا د څنګ ونې هم سې راچپه شوي لکه دیوالو چې ولوېږي بیا دیوالونه بسیره په راچپه شي ویقول ویلې یا لیتنی لم اشرک بربي احدا او یی کاش کې چې ما نه وای نیولی د خپل رب سره هېڅوک هم شریک مې نه وای نیولی ولم تکو له فئة او نه و د ده دپاره کومه ډله ینصرونه چې د ده سره کومک وکړي من دون الله غیر د الله تعالی نه چې د افت د نه لرې کړي وما کان منتصره او نه به و دی په خپله د مددګار د خپل ځان چې په خپل زور باندې د هلاکت باغ د ځان نه ده پکې دا خو ګوره د ماضي صیغې دي خو مراد نه مستقبل ده ویقولو یا لیتنی لم اشرک بربي احدا ویی به ویی څه وخت په قیامت کې اصل کې وای ځای د قیامت ظاهر خو د چې معلومیږي چې په د دنیا کې دا ویی خو په قیامت کې به بیا دا حال ویی ولې هنالک الولایة لله الحق په هغه وخت کې چې ټوله دنیا ختم شي قیامت راشي هلته حکومت صرف الله لره ده چې هغه حق ده هو خیر ثوابا دغه الله خیر د په اعتبار د ثواب ورکولو و خیر عقبه او خیر د لوجه د عاقبت د بدلینه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تزروه الرياح بل مثال خدای پاک د انسانانو د پوهې دپاره ذکر کوي چې دا په دنیا ډېر مه نازېږئ دغه دنیا ټول حقیقت دومره ده لکه باران چې وشي او څه وخت دا شنه بوټي ښه تازه راشنه شي بیا بیرته باران ودرېږي لمر شي د لمر د تیزي د وجې نه دا تنکي بوټي بیرته وچ شي بیا چې څوک په ګرځي مات کېږي باد چې راغی چې په کوم طرف یې یوړ په هغه باندې طرف یې یوړ نو دا لږ وخت سرسبزي دا د ټولې دنیا د زندګۍ مثال ده نور عاقبت تباه ده دا پاتې کېږي که موږ تاسو فکر وکړو دنیا 50,000 کاله ده د موت عمر څومره ده د خپل عمر ته خو د هر انسان فکر وکړي د خپل عمر ته سړی سوچ وای د 100 کلو وي ټیکې ورکوي کور جوړوي د نن سبا انجنیرانو ته ذمهواري به اخلي هغه ذمهواري کوي چې 100 کاله به دغه کور نه خرابېږي اته د عمر 3 شپې پاتې بنګله جوړ کې شپم کې تیر نه کې دی مړ شي وضرب له مثل الحیات الدنیا ته بیان که دغه خلکو ته مثال د ژوندون د دنیا کما ان انزلناه د دغه مثال داسې ده لکه هغه اوبو چې موږ یې رانازلې کړو من السماء الی طرف د اسمان نه فاختلط به نبات الارض بیا ګډ وړ شي په سبب د دغه اوبو باندې شینوالی د مځکې دا واښه سره لاړ شي سره ګډ وړ شي فاصبح هشیما او بیا بیرته وګرځي کلک مات تزروح الریاح چې الوزي بادونه وکان الله علی کل شیء مقتدره دا الله تعالی په هر شي چې اراده ورته وکړي قادر المال والبنون زینة الحیات الدنیا مال چې تاسو په نازېږئ زمن چې تاسو په نازېږئ دا اسباب د ښایست دنیا دي چې مال د خدای د رضا په لار کې نشي استعمال نو صرف دنیایي ښایست ده اولاد چې د خدای د دین په لار نشي تربیه صرف دنیایي ښایست ده والباقیات الصالحات هغه څه چې باقی پاتې کیدونکي دي هغه عملونه هغه نیک عملونه خیر دی عند ربک په نزد رب دته ثوابا په اعتبار د ثواب و خیر او خیر دی عملا په اعتبار د امید نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چا پوښتنه وکړه دا باقیات صالحات چې خیر دی د خدای پاک په نزد باندې دا چی دی دورته ویل سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر لا حول ولا قوة الا بالله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلې زه چې یو وارې دا ووایم چې دا اوس ما ویلې سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله دا یو وارې چې دا ووایم تر ټولې دنیا نه ماته دغه محبوب ده موږ تاسې پوه کړي یو التکبیرة الاولی خیر من الدنیا وما فیها دا خو یوه اوږده جمله ده دا یو د ملا سره په جمع کې چې تکبیر ګډ ونیسي دا نبی علیه السلام تر ټولې دنیا او د دنیا تر ټولو نعمتو بهتر ده ولې دنیا ده که د دنیا سرسبزي ده نعمتونه د دنیا دي دا ټول ختمیږي خو دا د یوه الله اکبر چې د امام سره تکبیر اولی دي ویني د دغه چې ثواب خدای پاک په جنت کې درکوي هغه ثواب بیا ختمېدن نه لري
نو د الله ذکر دغه باقیات صالحات دي، دا تر هغه اولاد تر هغه دنیا ډیر بهتر دي چې هغه د خدای د دین د لارې سره تعلق نه وي. بلکې مخکې موږ تاسې د ذکر په فضایلو کې ویلي وه، دلته هغه حدیث مبارک بیا ده چې یو سړی جګ شي د شرق نه تر غربه پورې سخاوت کوي، هر چاته روپۍ ورکوي، او یو سړی د غرب نه تر شرقه جګ شي خلک وژني، جهاد کوي، تر ټولو نه ذاکر عند الله دا د خدای پاک په نسبت باندې غټ مقام لري. خو مخکې موږ چې وویلې ذکر هغه ذکر چې حضور دائمي پیدا شي، چې د خدای پاک نه غفلت نه راځي. بیا که ستړی چې د یو چا سره کوي هم د خدای رضا به دې پکې مطلب وي، که چاته ورخاندي هم د خدای رضا به دې مطلب وي، که چاته خوشکې کوي هم د خدای پاک رضا به دې مطلب وي. چې حضور دائمي پیدا شي دا تر ټولو عبادتونو بهترین عبادت ده. و یوم نسیر الجبال، یاد که هغه ورځ چې وران به کړو موږ دغه غرونه او ځي به د وریځو په شکل لکه دا وریځې چې روانې کډي به په ډکېږي. وترى الارض بارزه، ته به ووینې ای انسان همځکه صاف میدان ښکاره، دا جګې ټیټې به بیا پکې ورکي، خو دا غرونه به ځي د خپل ځایه خدای پاک ورانوي، ړنګوي، روانوي، په دغه به د اوارې ډکېږي، مځکه به ټول یو میدان شي. وحشرناهم، راجمع به کړو موږ دغه انسانان، فلم نغادر منهم احدا، پرې به نږدو موږ د دوی نه یو څوک هم، اولین دي که آخرین دي، که انبیا دي، که اولیا دي، که علما دي، که عام مسلمانان دي، که کافران دي، فاسقان دي، هیڅوک هم نه پاتې کېږي، ټول به راجمع کېږي د خدای پاک حضور ته. وعرضوا على ربك صفا، او وړاندې به کړی شي رب خپل ته صف صف، او ورته وبه ویلی شي د الله تعالی د لوري نه دغه انسانانو ته، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرتين، تاسو خو راغلی ما ته لوڅ لغړ، لوڅې پښې، ناسونه ته، لکه هغه اول مې چې پیدا کړي وی. د مور د رحم نه چې څنګه انسان راوځي، دا قبر د مور د رحم غوندې حیثیت لري، دغسې به بیا هلته راپورته کېږي. ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقې نبی علیه السلام ته وویلې نرانو ښځې ټول په یوه میدان کې لوڅ لغړ، دا به ډېر د شرم ځای نه وي چې یو د بل عورتو ته ګوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې عایشې هغه ډېره سخته ورځ ده، هر سړی به په خپل غم باندې لګیا، بل ته دغه شیانو ته بیخي ورپام کېږي نه. خو صرف یو سوال دلته وایي څوک کوي چې دغه ځای نه خو معلوم شو چې لکه اول چې پیدا و لوڅ لغړ، لوڅې پښې، ناسونه ته، دغسې بیرته خدای پاک حضور ته ورځي. هلته خو یو حدیث مبارک راځي، ابو سعید خدري رضی الله عنه وی چې نبی علیه الصلاة والسلام یې چې سړی چې په کومه جامه کې مړ شو په هغه جامه کې به راپورته کېږي. بعضې صحابو به صفا کفنونه راوغوښته، نه وي چې ما ته په دغه کې بیا کفن راکوي چې په دغه کې به بیا په قیامت کې راپورته کېږي. نو جواب دا ده چې یا خو هغه حدیث مبارک چې دا اورېدلی نبی علیه السلام د شهداو مقام ذکر کوو، دس کې ویلې خبره عامه ده، دا لکه مجلس ته سړی ورشي مخکې نه یې خبر، اخر د خبرې ته ورسیږي. نبی علیه السلام د شهداو فضایل ذکر کول، اخر کې دغه ځای ویلې چې دوی به د قبرونو په خپلو جامو کې راپورته کېږي. دا واورېده د دا خیال چې ټوله انسانان به په خپلو جامو کې راپورته کېږي، نه، صرف دا شهدا، ولې شهدا خو د خپلو جامو سره ښخېږي، د هغه نه خو جامې نه لرې کېږي، کفن کې نه دفن کېږي، په جامو کې دفن کېږي چې په ورځ د قیامت د ده هغه سرې وینې د ده په شهادت باندې یو د افتخار دلیل وي. او یا وای مرحلې دي، دا د قبر نه راپورته کېږي په کفن کې، خو بیرته خدای داسې حال راولي چې دغه کفنونه به هم تر لرې شي، لوڅ لغړ به بیا ولاړ وي. بیا به وروسته بیرته جامې شروع کېږي چې هغه اول جامه بیا حضرت ابراهیم علیه نبینا علیه السلام ته حدیث کې چې راغلی هغه ته ورکول کېږي. بل زعمتم، الله تعالی کافرانو ته وی تاسو خو داسې راغلی لکه هغه اول چې ما پیدا وای، بل نه دنیا شته در سره، نه روپۍ شته در سره، نه قوت او دبدبې شته در سره، دا خو هر څه درنه پاتې دي. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکې تاسې ګمان کوو ای منکرینو د قیامت چې وبه نه ګرځو موږ د تاسو دپاره وخت د وعدې، یعنی څه معنا، موږ د قیامت وعده کړې وه چې هغه به راځي، تاسې دا ګمان کو چې قیامت نشته، نو دا د خدای وعده العیاذ بالله دروغ ده، دا وخت په موږ نه راځي. ووضع الکتاب، کې به ښودل شي کتاب عمل نامې په لاسو د خلکو کې،
فتر المجرمین نو ګورې به ته ګناهګار انسانان مشفقین ډارېدونکي مما د هغه ګناهو نه پیښې چې په دغه کتاب د ده کې دي ویقولون او یای به یا ویلتنا ای هلاکت د ما راشه دغه د وخته ځان ته به مرګ غواړي ما لهذا الکتاب څه حال د دغه کتاب عملنامې د ما لره لا یغادر صغیرة ولا کبیرة چې نه پرېږدي کنکۍ ګناه د ما او نه لویه ګناه د ما الا احصاها مګر ټولې راپسې حساب کړي دي ووجدوا ما عملو او دوی به پیدا کې هغه کارونه چې دوی کړي وو په دنیا کې حاضرا حاضر لیکلي په عملنامه کې مخته به ورته پرېږدي ولا یظلم ربک احدا ظلم نه کوي رب د تا په هیچا باندې چې ګناه یې نه کړي او عذاب ورکړي عملنامې په لاسو کې نیک عمله انسان ته په ښي لاس کې بد عمله انسان ته په چپ لاس کې دا عملنامه چې په ښي لاس کې شوه هغه به وروسته را روان ده زیري به کوي خلکو ته راشئ وګورئ د ما عملنامه ها او مقرو کتاب د خوشحالۍ نه او دغه خلک چې په چپ لاس وي پوه شي چې دا د جنت ټکټ ده نو دا د مرګ ارمانونه کوي افسوسونه کوي خو دا افسوس په هغه وخت کې هېڅ ګټه هم نه ورکوي خو په دغه عملنامه کې نه کنکۍ ګناه پاتې نه غټه کنکۍ ګناه لکه پردۍ ښځې ته یې وایي په نظر د شهوت کتلی یا یې په شهوت په نیت لاس ورکړی یا یې د شهوت په نیت مچ کړی دا یې کنکۍ ګناه هسې یو مثال ښیي غټه ګناه لکه زنا چې بیا یې ورسره کړي دا مخکې مقدماتي شیان به یې هم لیکلي او هغه شاته هم ټول به خو دلته یو مهم ځای دا ده چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم وایي کنکۍ ګناه کنکۍ مه بولئ دا ډېر خلک په کنکیو ګناهو کې دلاوره یي پیږي چې ګناه ده چې دي مکروه حرام خو به نه وي که حرام بیا نه که مکروه کې چورت نه وایي کنکۍ ګناه څه دا خو یو نظر ده دا خو یو خبره ده وایي ډېر چې غر کېږي اکثره خلک د کنکۍ ګناه د وجې نه غرق شي ولې ګناه چې ګناه ونه بولې په زړه کې خوف د خدای نشو پیدا توبه باسي بیا سړی کبیره ګناه وایي ګناه بولي کله زړه کې ډار پیدا شي توبه ته روباسي ګټه ورته وکړي خو دا کنکۍ چې کنکۍ ګناه وبولي ګناه یې بیخي ونه بولي دغه ګناه سره لاړ مټ شو حضرت انس رضی الله تعالی عنه چې د نبی علیه السلام 10 کاله خدمتونه کړي دا خپلو شاګردانو تابعینو ته وایي چې نن سبا بعضې ګناوې تاسو ته د په سترګو کې دومره درځي لکه ویښته خو موږ به د مهلکاتو نه شمېرل صحابه وه موږ ته به دومره غټه لیدی کېده موږ تاسې نه وویلې چې صحابي مبارک چا ښځه ورته راغله خرما یې تر اخیستې دی نن یې نه نایسته ګورئ دا صغیرۍ ګناوې دي خو څومره د خدای نه ډارېدو یو وارې صدیق اکبر ته لاړ ژړا یې ورته وکړه بیا حضرت عمر ته لاړ ژړا یې وکړه بیا حضرت پیغمبر علیه السلام ته لاړ ژړا یې وکړه بیا هم ووایه چې په ما د خدای حد جاري کړه دلته چې د آخرت عذاب راته پاتې نه شي یو صغیره تر شوې خو خدای پاک نه دومره ډارېږي ژاړي او الله شریعت ته ځان تابع کوي په خپله راځي چې ما د خدای حد جاري کړه زه د عذاب د آخرت نه خلاص شم او فاسقان چې د ګناه سره عادت وي لکه مچ چې په پزه کښېني صرف لاس ورته داسې که چورته هم نه وایي روژه خوري فرض روژې خوري اوس که سړی تحقیق وکړي په دغه بازار کې به دغسې خلک چې فرض روژې به خوري فرض لمنځونه نه کوي فرض لمنځونه نه کوي دا بله ورځ هسپتال ته چې زه تللی وم په ماسپښین کې یو زنانه مریضه یې د کټ نه لرې کړه چې ورته دې ورته وویلې دغه مریض یې دا غږ یې ما اورېده جوس یې ورته راوړی خو زوی ورور چا به ورته راوړی هلته کوم کمپوډره وه ګمان کوم وایي دغه نرسې ته ورکړه چې مخکې ویلې تږې یم غوښتې هلته چې موږ د نورو څه چا چې ولیدو نو خود به دا ویلې چې دا ملایان طالبان دي چې څه هغونه کړي هغه بل غږ ورته وکړو موږ خو وا پرده په پرده کې دننه زه ناست ما د خپلې والدې شریفې سره هغه ویلې وایي نه روژه یې ده هغې ښځې ویلې وایي مخکې ویلې چې تږې یم غوښتې دا خو د اسپتال عماله ده چې موږ کې هسې هغه خبرو وکړو چې باندې ګرځې تر او تازه ګرځي ټوله ورځ ګرځي خو معلومیږي روژې نه نیسي فرضي حکم د خدای د ماتوي یې لمنځونه فرض دي نه یې کوي نور احکام فرض دي پرېږدي ګناه هم نه ورته لیدی کېږي توبه هم نه باسي
انجام یې نو څه شي. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وإذ قلنا للملائكة یاد که هغه وخت چې وویلې موږ ملایکه ورته اسجدو سجده وکړئ لآدم علی نبینا علیه الصلاة والسلام ته فسجدو ملایکه و سجده وکړه الا ابلیس لیکن ابلیس ونه کړه چې استثناء منقطع شي ځکه چې د جنس د ملایکو نه ده. کان من الجن دی و د پیریانو د جملې نه. په دې کې اختلاف ده چې د ابلیس لعین دا د ملایکو نه ده چې ظاهر استثناء ته وګورې او کنه دا د جنس د ملایکو نه ده د پیریانو نه ده. بعضې وایي چې دا د ملایکو نه خو په ملایکو کې هغه قسم ملایک چې خوراک کوي چکاک کوي جما کوي دا ګناه هم د دغه نفسي خواهشات لري د دغه ډلې نه وشوه. څوک نه دا د ملایکو نه دي. د ملایکو په باب کې رب کریم مطلقا ویلی دي چې د خدای د حکم نه هغه خلاف نه کوي. ټول عمر د خدای پاک په ذکر او په عبادت باندې لګیا دي. نفسانی خواهشات په هغو کې نشته. دا په اصل کې د جنیاتو د جملې نه ده. اوس دغه جنیات بیا دوه قسمه دي. داسې نه ده چې ټول جنیات شیاطین بلل کیږي. دغه ابلیس پلار د پیریانو ده لکه آدم علیه السلام پلار د انسانانو ده. آدم علیه السلام پیغمبر ده پلار د انسانانو د انسانان ټول مسلمانان دي. ابلیس هم پلار د جنیاتو ده خو جنیات داسې نه دي چې ټول شیاطین وبلل چې کافران دي. ځکه په جنیاتو کې مسلمان شته کافر هم شته مسلمان هم شته. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. او د دواړو دپاره لم یطمسهن من قبلهم انس ولا جان د جنتو خبرې هم را روانې دي او هغه هم شته پکې بد عمل هم شته پکې. د ابلیس هغه ده چې د خدای پاک ناشکره سرسخته دښمن ده او د دغه اولادو هم شته چې وذریته راځي فتتخذونه وذریته. د اولاده د شیطان د چی شي نه پیدا و یا په دې کې هم داسې نر او ښځه شته لکه په انسانانو کې نو جما سره وکړي اولاد پیدا کیږي. یا خپل خصوصا د ابلیس کې خدای پاک داسې یو سلسله پیدا کړې وایي مخایا په خپله دوبوره لکۍ نه باسي داسې شکل ده چې لکۍ لري خپله بیا اګۍ وکړي لکه چرګ چې په چرګ سپور شي نو بیا هلته اګۍ کوي دی د خپله لکۍ په دوبوره نه باسي بیا اګۍ کوي خو د یوې اګۍ نه بیا ډېر ډېر شیاطین پیدا کیږي. او بعضې تفاسیر دا هم لیکي چې یو رون کې لکه ذکر ده په بل رون کې قبول د عورت ته دا جما سره کوي خپل منځ کې دورانونه او د دغه نه اولادونه پیدا کیږي. نو الله تعالی وی دغه اول د تاسې د پلار نه سرغړونه وکړه د ما د حکم نه سجده یې ونه کړه وفسق عن امر ربه دی ووت حکم د رب خپل نه. نو انسانانو افتتخذونه وذریته اولیاء تاسې نیسئ دی او د ده اولاده دوستان من دون غیر د مانه او حال ده وهم لکم عدو دی د تاسې دښمنان دي خو د پلار او نیکه دښمن دی ده داسې قوي دښمني یې ده. بئس للظالمین بدلا ډېر بد ده دغه ابلیس ظالمانو ته د بدل په حیثیت چې د رحمان په ځای د شیطان سره دوستی کوي. بدل شو د رحمان په ځای چې د خدای پاک دوستی نه کوي شیطان سره دوستی کوي بدل یې داسې بدل وغوښت چې ډېر بد بدل ده. او دغه شیاطین چې د خلک د دې سره دوستی کوي دا خو څه د قدرت خاوندان نه دي د الله سره خو شریک نه دي چې دوی په شرک سره نیسي. الله تعالی وی ما اشهدهم خلق السماوات والارض ما نو حاضر کړي دغه شیاطین پیدا کول د اسمانو او د مځکې ته ولا خلق انفسهم نه مې پیدایښت د ځانو د دې ته حاضر کړي وو. حاضر کول څه معنی داسې نه و چې زه دوی هم خدایان دي د دوی نه مې کومک وغوښتی چې راځئ چې د اسمان سره جوړ کړو د مځکه پیدا کړو بلکې وما كنت متخذ المضلین عضدا الله وی زه نه یم کومک نیونکی په ګمراهانو سره زه نه یم نیونکی د ګمراهانو عضدا بازو مټ بازو خو د کومک دپاره یي
زه په ګمراه باندې کومک نه نیسم د ځان مټې نه ګرځوم چې په ده باندې خلق کوم په خلق یې د ځان سره ناصر و معاون واقع کوم و یوم یقولو یاد که هغه وخت چې وبویې الله تعالی مشرکانو ته نادو شرکائی تاسې ورغه کوئ هغه د ما شریکانو ته الذین هغه شریکان زعمتم چې تاسې ګمان په کوه چې دام خدایان دي په قیامت کې به موږ ته ګټه را رسوي فدعوهم دوی به نارې وکړي دغه خپلو خدایانو پسې خو فلم یستجیبو لهم هغه به جواب ورنه کړي دوی ته وجعلنا بینهم موبقه او الله وی موږ به وګرځو په مابین د دغه عابدانو معبودانو کې ځای د هلاکت چې دوزخ ده ورأى المجرمون النار او بګوري مجرمان مشرکان اور فظنوا یقین بیشي چې انهم واقعها چې دوی ورلویدونکي دي دغه اور ته ولم یجدوا عنها مصرفا او نه به کې پیدا دی د دغه اور د ځای نه بل په څنګ کېدلو ځای چې بل طرف ته وتښتي ځای به نه کې پیدا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل په تحقیق سره مکرر بیان کړی دی موږ په دغه قرآن عظیم شان کې د خلکو دپاره د هر قسم مثالونه نه خو وکان الانسان اکثر شیء جدلا د انسان اکثره د هر شي په اعتبار د جګړې سره د خصومت سره څوک وی چې دغه انسان نه کافر مراد ده قرآن مخکینی کتابونه نبی علیه السلام انبیاء سابقین هر یو دوی ته وی چې جنت شته دوزخ شته قیامت شته دوی په مقابل کې دلیل وی من یحیی العظام وهی رمیم هر نبی ورته زه نبی یم دا مې معجزه ده دی ورته چې ته څنګه نبی دی موږ غوندې انسان یې د کافر حال ده چې دا همیش جګړې کوي خدای ته دا ډېر جګړه کوونکي انسانان ډېر مبغوض دي دوم قول دا ده چې نه دا خبره عامه که د عام انسان طبیعت دا ده چې جواب ووایي ولې وایي روایت کې راځي د شپې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحابهو پسې به کله ګرځېدو چې د شپې عبادت کوي که نه کوي لکه دوی واقعي ذکر کو د شپې ګرځېدلی د حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه لمونځ هم لیدلی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لمونځ هم لیدلی یغو نه دی لیدلی دی سهار نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته صدیق اکبر ته زه د شپې درغلم تا لمونځ کوه خو قرائت ډېر سوکه ویلې ده ورته ویلې ما هغه ذات ته چې عبادت کوو هغه ته مې ور اوروه د موږ سوکه قرائت اول خدای پاک اوري که نه اوري عبادت خو د خدای پاک د رضا دپاره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ویلې زه تا ته درغلم د شپې تا لمونځ کوو خو قرائت ډېر په زوره ویلې هغه ویلې ما شیطان شړو دا ویده مې راویښول ګورې د دواړو سم نیتونه و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته صدیق اکبر ته لږ تر دغه نه قرائت په زوره ویایه چې دا ویلې دی تر دغه نه لږ په زوره ویایه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته وی چې دا ویلې دی لږ تر دغه نه په سوکه باندې ویایه ولې یو سړی به تهجد ته نه برابر مریض به په عذاب وي په زوره قرائت ته ویایه نو خو هغه د خوب راویښېږي تکلیف ضرر خو به چاته نه رسوي حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه ته یو وخت کې وی زه د شپې درغلم تا تلاوت کوه د داود علیه السلام غوندې غږ خدای پاک درکړی ده مسمار د داود علیه السلام غوندې دغه غږ ډېر حسین غږ و چې زبور به تلاوت کوه مرغان د غرو درندگان دا به ټول راته غوږ به ورته نیو حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه ورته وی که زه په دا خبر وای چې تا غوږ راته نیولی ما به نور هم ډېر ښایسته کړی و ګوره دا قاریان چې قرائت ویي موږ تاسې هره ورځ نه اورو کله یې سوکه ویي دومره جوش نه وي پکې چې کله بیا په زوري کې صوت برابر شي جوش ډېر شي ما به وایي که زه خبر وای چې تا غوږ راته نیولی نو نور به مې هم ډېر ښایسته کړی و نو یو ورځ حضرت علي کرم الله وجهه د شپې د حضرت علي کرم الله وجهه کور ته ورننوت خو زومې ده هغه حضرت علي صاحب او حضرت فاطمه زهرا ویده دي دی ورننوت هغه راویښ شوه نو حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ولې د شپې تهجدو ته نه یې جګ شوي حضرت علي کرم الله وجهه په جواب کې دی ما ورته وویلې چې د موږ ارواح د خدای پاک په اختیار کې دي الله یتوفى الانفس دا چې ویده شم خو روح د الله درنه بوځي نو چې کله دی راکړي بیرته راځي کې راویښ مو کې نو بیا خو عبادت کوو جګېږو خو که الله روح نه کې نه ګرځوي موږ ویده یو نو خو اختیار نه ده وایي نبي اسلام هېڅ نه راته وویلې خو صرف روان شو بیرته د خپل ورون مبارک یې داسې ټکوه وایي رښتیا ویې چې الله تعالی چې انسان چې ده اکثر شی جدلان ده
دلیل خامخا ویایي. ګورې هغه د حضرت علي کرم الله وجهه په باب کې هم چې ویلې، خو معلومیږي چې د ناسو نه ټول انسانان مراد دي. ځان څوک ګرموي نه، چې ګرم ته اوس ملا ته، طالب ته، پیر ته، یو چاته د نقصان ځای خبره ذکر کړي، دی به دلیل در سره ویایي. تسلیم نه کوي چې دا ځای په ما کې نقصان ده، خدای پاک مې دې اصلاح کړي. یو عذر به ویایي، یو دلیل به د ځان دپاره به یو بانه خامخا لټوي. دا د انسان طبیعت ده. وما منع الناس، نه دي منې کړي خلک ان یؤمنو په دې خبره چې دی ایمان راوړي، اذ جاءهم الهدى، کله چې راغی دی ته هدایت، ویستغفروا ربهم، او نه دي چې دی مغفرت وغواړي د رب خپل نه. نه دي منې کړي د دې خبرې نه چې ایمان راوړي، نه دي منې کړي د دې خبرې نه چې دی مغفرت وغواړي د خپل کفر نه، د خپل رب نه، الا ان تأتيهم سنة الاولین، مګر همدغه منې کړي دي چې راشي دی ته عادت د الله د هغه مخکینیو خلکو د تباهي. څه معنا؟ چې تر څو تباهي عذاب نه یې راغلی، تر هغه وخته ایمان نه راوړي، تر هغه وخته نه توبه نه باسي. او یأتیهم العذاب قبلا، او یا راشي دی ته مخامخ عذاب مخامخ، دوی تر هغه وخته پورې ایمان نه راوړي. د خدای پاک عادت په ځان تجربه کوي چې پخوا خلک یې تباه کړي دي، چې یو وارې ماته اسباب د عذاب راشي، هلته بیا ایمان راوړي، هلته ایمان قبلیږي، هلته بیا توبې باسي، توبې قبلیږي. وما نرسل المرسلین، نه لېږو موږ رسولان الا مبشرین، مګر زیره ورکوونکي مؤمنانو ته په جنت باندې، ومنذرین، ویره ورکوونکي کافرانو ته په جهنم باندې. ویجادل الذین کفروا بالباطل، جګړې کوي هغه کسان چې کافران شوي دي په باطل سره. د څه دپاره کوي؟ لیدحضوا به الحق، د دې دپاره چې لرې کړي په دا باطله ویناو دلایلو سره حق لرې کړي. داسې دلایل ویې چې خلک په شک کې اچوي، اضطراب کې اچوي. واتخذوا آیاتي وما انذروا، او دوی نیولي دي آیاتونه د موږ، هغه قرآن چې د دوی د ویره، هغه عذاب چې دوی ته ویره په ورکول شوې ده، دی نیولي دي هزوا مسخره کړی شوي، په هغو مسخرې کوي. ومن اظلم، څوک لوی ظالم ده، ممن دی هغه چانه ذکر بآیات ربه، چې ده ته پند ورکړی شي په آیاتو د رب خپل، فاعرض عنها، دی اعراض تر وکړي. تر دغه نه لوی ظالم څوک ته بل نشته. ونسي ما قدمت یده، او ویر کې هغه عملونه چې وړاندې لګلي دي لاسونه د دی چې کفر ده او معاصي دي، نصیحت ورته وشي، خو په کار دا ده چې کافر د کفر نه تائب شي، ګناهګار د ګناه نه تائب شي، خو دی هغه ویر کې. انا جعلنا على قلوبهم، بشکه موږ ګرځولي دي په زړو د دغه کافرانو باندې، اکنتن پردې ان یفقهوه، لپاره د دې چې نشي پوی په د قرآن عظیم شان باندې. وفي اذانهم وقرا، او ګرځولي دي موږ د دې په غوږو کې کڼوالی. وان تدعوهم الى الهدى، کته دی رابولې طرف د سمې لارې ته، فلن یهتدوا اذا ابدا، هدایت نشي پیدا کولی دوی په دغه وخت کې هیڅ چیرې هم. بل طرف ته وربک الغفور، رب دې تا ډېر بخونکی ده، ذو رحمت، خاوند رحمت ته. کلو کلو کفر په توبه معاف کوي، ګناهونه په توبه معاف کوي. لو یؤاخذهم بما کسبوا، دام د الله د رحمت اثر ده چې په دنیا کې زر عذاب نه راولي. که الله نیوی دغه خلق په هغه ګناهونو چې دوی کوي په دنیا کې، لحجل لهم العذاب، دوی ته به زر رالېږلی و عذاب په دنیا کې، خو لیکن په دنیا کې زر عذاب هغه د قیامت خدای پاک نه رالیږي. بل لهم موعد، بلکې د دوی دپاره شته ځای یا وخت وعدې، لن یجدو من دونه موئلا، چې دوی به بیا نه کی پیدا غیر د الله نه بل ځای د پناه به او د تېښتې به بیا هلته نه کی پیدا، بیا به هغه دوزخ ته ورروان وي. وتلک القرى، دغه اهل د کلیو، اهلکناهم چې هلاک کړي دي موږ، لما ظلموا، کله چې دوی ظلم وکړو په ځان باندې، وجعلنا لمهلکهم موعدا، موږ ګرځولي وو د هغو د هلاکت دپاره مو وعده مو ګرځولې وه. داسې نه ده چې کافر دستي خدای تباه کوي. دوی باید هغه مخکینیو خلکو نه هم عبرت واخلي چې مخکیني خلک هلاک کړي دي، هغو هم خپله نیټه وه، تر ډېره وخته خدای نه کړه تباه، اخر بیا خدای پاک تباه کړه. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. حضرت موسی علی نبینا علیه الصلاة والسلام په بني اسرائیلو کې یوه ورځ ډېر بلیغ تقریر وکړه، ډېر مؤثر تقریر چې خلک یې وژړول. چې تقریر خلاص شو، د حضرت پیغمبر د حضرت موسی علی نبینا علیه الصلاة والسلام نه
یوه بني اسرائیل یې پوښتنه وکړه تر تا نه بل عالم څوک شته تر تا نه لوی ملا ده ورته ویلې نه یا تعبیر داسې ده چې تر ځانه بل عالم وینې نه زه لوی عالم یم دا خبره الله ته نه شوه محبوبه ګورې نیک خلک په کم شي نیول کېږي خدای مو دې په حال رحم وکړي وایي دا خبره د ده خو صادقه وه په وخت کې چې پیغمبر موجود دی پیغمبر غوندې علم د امتیانو سره چا سره وي خو د وخت تر ټولو امتیانو نه د ده علم ډیر و خو لیکن وایي دا لوی انسان و د الله مقرب بنده و ده ته په کار دا و چې په دغه وخت کې والله اعلم ویلي وای خدای پاک ته خبره حواله کړې وای چې الله علم لري تر ما به بل لوی عالم وي که به نه وي ولې دا په کار و مهم ځای ده ولې دا په کار و ځکه چې داسې ووایي چې والله اعلم دغه کې عاجزي ده او چې دا وایي چې تر ما نه بل ملا لوی عالم نشته د دا خبرې نه بوی د تکبر راځي نبي خو تکبر نه کوي خو ظاهره دغه خبرې نه بوی د لویي راځي نو ځکه د نیک خلک په دومره خبره هم نیول کېږي د انبیا علیهم السلام په باب کې سخت سخت الفاظ چې راغلي دي ګناه د یوه نه ده شوې خو داسې شاید تر شوي دي چې امت نه وشي امت بیخي په نیول کېږي نه دې په باب کې لکه معاصي چې شوي وي ده چې وویل چې تر ما نه بل عالم نشته دستي خدای پاک ورته ویل نه په مجمع البحرین کې د ما یو نیک بنده ده تر تا لوی ملا ده ده چونکې خبره د تکبر په بنیاد نه وه کړې د خپل علم په موافق کړې وه او د علم شوق خو ورسره موجود و دستي ویل چې ای خدای پاکه زه به هغه تا نیک بنده چې تر ما نه د علم زیات ورکړی ده څنګه پیدا کړم چې ورشم خدای متعال ورته ویلې یو مایه په ټوکرۍ کې در سره واخله او وړه چې چیرې در نه ورک شو په هغه ځای کې به پیدا کړي حضرت موسی علیه نبی علیه السلام شاګرد ده هغه ته وایي زه ځم په سفر ته به راسره یې خو یو شرط شته چې دا مایه چې چیرې ورک شو ما به ته به وایي هغه تر خوله مو لویه خبره دا خو اسانه خبر ده هغه هم خدای په امتحان کې راوست چې ده وویل چې دا خو اسانه ده دا خو اسانه ده دا خو په خود در یادوم نو روان شو جی یو ځای ته لاړه یو تیږه ده غټ کمر ده د دغه بیخته چینه ده دغه چینه ته ماء الحیات ویل کېږي دغه اوبه دي دغه چینې چې په چشي ولګېږي هغه ژوندی کېږي او چې ژوندی وچکي بیا تر ډیره ژوندی اوږدېږي تر ډیره پاتې کېږي د غرمې موسم د ګرمي ده د قیلولې د غرمې د خوب وخت ده حضرت موسی علیه نبی علیه السلام ویده شو شاګرد نه ده ویده هغه د اوبو څاڅکي چې دا د پاس کمره نه راتویږي دا ټوکرۍ باندې لګیږي دلته مایع وښورېده مایع روان شو او داسې تفاصیل لیکي چې دا یو طرف یې خوړلی هم و دا مایع روان شو اوبو ته ورګډ شو خو په اوبو کې یو عجیب نظام راغی د خدای پاک یو قول دا ده چې داسې اوږده لکه د اوسپنې ناوه چې جوړه شي دا مایع تلو داسې اوږده ویاله جوړه شوه په اوبو کې دننه ویاله جوړه شوه او دوم قول دا ده چې د پایپ په شکل باندې غار جوړ شو اوبه ودرېدې دا مایع داسې ننوت په مایع پسې دغسې اوبه ولاړې دي سره یو ځای کېږي نه پایپ په شکل باندې غار جوړ شو دا شاګرد وی چې دا خو عجیب خبره ده موسی علیه السلام ته به ووایم خو اوس یې څه کوې چې د خوبه راویښه بیا به وروسته ورته ووایم وروسته دم سر کېښی دا یې ویده شو چې دواړه ویده دي کله چې موسی علیه نبی علیه السلام راویښ شو په دې غږ وکړه چې هله چې ځو ناوخته ده نه د موسی علیه السلام ورپام شو ټوکرۍ ته نه د ده پام شو ټوکرۍ ته روان شو چې تر مقصد تیر شوه سفر دروند شو دا پاتې ورځې مزل وکړو شپه راغله سبا سهار چې شو حضرت موسی علیه نبی علیه السلام د خپل شاګرد حضرت یوشع ته ویایي زه خو ډېر ستړی شوم ډېر وږی شوم
هغه ناشته مایه خو نیم په ولیار یم څه خوړلی و هغه ناشته خو ته راواخله چې وخورې چې ده ورته ویله ناشته وایي هغه خو دې ما ویر شو حضرت موسی نبی علیه السلام سلام ورواچو په هغه علاقه کې سلام رواج نه و نو یو په څادر کې د دې غږ وکړ دا څوک چې سلام دی واچو ته وطن ته سلام نشته وای جواب ورکړو په خاطر چې وو کته پس جواب نه ورکړي ته څوک چې سلام دی واچو ته سلام دی واچو نشته دوه ورته نو موسی وای موسی د بني اسرائیل وای کو یو کو د څه برابر چې د سلام ورواچو چې السلام علیکم یا قوم یا ورته وعلیکم السلام یا موسی دور دوی له څه چا درو کو نو ماته خدای پاک راغلی چې الته د مایو دسمه څه چا درو کو دور دوی یو چا راو کو چې زه درو کو وتم امات على ضراره وكوچو موسی عليه السلام روان ده بهر دې سلام واچو د سلام نه بعد څنګه راغلی دا یې عاجزي وکړه موسی عليه السلام آیا زه د تا سره واړو د تا تابع شم